بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ چې موږ سفر لرلو نورستان طرف ته تقریبا 2.5 ساعته مزل هم وکړو د جلال آباد نه کونړ ته. فعلا په کونړ کې کونړ نه به حرکت کوو. ګاډي کې بعضې شیونه کم وو هغه هم راواخیستل او نو موږ سره امتیاز خان او کتاب الله خان ډېره زیاته همکاري وکړله. نو به ګورو تقریبا د 15 ساعته مزل خو به نور هم نورستان ته پاتې. نو زمونږ مشر چې دی سایډ ته ولاړ دی نه پوهېږم چې ګرمۍ اخیستی دی کولې او نورالله صاحب هم موږ سره دی سفر کې او نو باقي به انشاءالله اپډیټ درکوو په لاره کې. نو فعلا په کونړ کې یو نه بیا به نورستان ته سفر لرو. د خیر سره غواړو چې 4-5 ورځې تېرې کړو اخواته او که داسې هم و چې هوا سره برابره وه او که سره برابره وه نو انشاءالله 15-16 ورځې به داسې کړي. هغه یو لږ اندازه ښه ګرمه وه. اوس یې چندانې د دې ځای دغه ځای هم چندانې فرق نه کېږي. وروره ژوندی اوسې وروره. الله دې وساتي. مننه یو جان مننه وروره. الله دې بس شی روان دی دا دی شیان واچول او توکل په خدای د سبا ناسته د سارچه دپاره خرماوې سارچه دپاره مې شی راواخیستل خرماوې دلې نسته حساب دلته ورکړه وایي شروع کړئ ځوانانو داسې څنګه وژنو خوشې کولو سره شاته سور کولو کوو وینې او کنځلې وژنو سم بدماشي والا سړي باندې خلاص رښتیا دي په دې وخت کې سره رښتیا سره خبره ولا دی ونیولو غلی د ملګری د قرآن اړیا خونزده والا سره سلام